ته ماشومان سکول ته ځي بډې واخلي نو هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی. خو زه نه پوهېږم چې یاره د سیاسي خلکو وعدې ولې بیا ایفا کېږي نه. غټه مسله دا چې موږ خو به زه نارینه بار بوځو خو زموږ ماشومان بچي یا زنانه دا چېرته لاړې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور شاسوار یم. په دې ټایم کې موجود یم څښاکوټ سرکې روډ نیو کالونۍ کې. په دې غرض راغلی یو چې تاسو ته هغه مسلې وړاندې کړو کومې چې زموږ په کور کلي وړو وړو محلو کې دي او کومې پریشانۍ چې زموږ د دې محلې د خلکو ته راځي مخ په وړاندې. زه په دې نیو کالونۍ کې موجود یم. د دې ځای د خلکو او د مشرانو دا وینا ده چې دوی بار بار د دې ځای MP MNA ته دا سوال جواب کړی دی چې موږ ته موجوده په دې ټایم کې د ټرانسفارمر ډېره غټه ایشو دا بار بار بجلی ټریپ کیږي ځکه چې په دې ځای باندې 300 پلس کورونه دي او هغوی یو ټرانسفارمر باندې دا ټول کورونه بجلی استعمالي. د هغې د وجې دوی دا MP MNA ته دا وینا کړې ده چې موږ ته د جدا ټرانسفارمر ولګولی شي خو د هغې باندې صحیح قسمه عمل درآمد نه دی شوی. په دې ټایم کې په دې ځای باندې ترقیاتي کار د نالې حوالې سره شروع دی کوم چې د دې ځای یو دغه هم یو غټه مسله وه خو دا دوه مسلې د روډ او د بجلی په حواله د دې ځای د خلکو نه رای اخلو چې هغوی په دې حواله باندې څه وایي او زموږ د منتخب نمایندګانو دپاره د هغوی څه پیغام دی. زما شیر محمد نوم دی او دې کالونۍ کې موږ اوسو. دا 1.5 کورونه دي. دا بجلی موږ ته د خالد جان د ځای نه راغلې ده او موږ ته د هغې ډېر زیات تکلیف دی. هغې باندې کم سے کم د نیم کیلومیټر هغه فاصله کې هغې کورونو باندې دا بجلي تسلیم شوې. دلته چې موږ راشي هغې ته ډېر زیات موږ ته تکلیف دی. لږ نه ډېر تکلیف. دویمه خبره دا ده چې موږ ته د لارې د ډکون مسله ده. ډکون پرې چې ټولې اوبه په هغه لار باندې بهیږي. نالۍ خو جوړې شوې شکر الحمدلله جوړې شولې خو ډکون چې دی نو هغه ډکون لازمي خبره ده ځکه چې په هغې کې ټول د باران اوبه وزرېږي نو موږ ته ماشومانو ته ډېر تکلیف دی. ماشومانان سکول ته ځي بډې واخلي نو هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی. موږ خو پرېږدو خو چې وړو ته تکلیف دی زنانو ته تکلیف دی. یو جي تحصیل ناظم دی هغه دا کار کوي چې یو مصور دی هغوی دا کار کوي چې هغوی ته موږ څو ځله ووایي دا خبره ورته بار بار کړې ده. الان دا چې د هغه رور راغلی او دا موقع هغه عین په موقع باندې لیدلې ده هغوی ته موږ ته دا لار ښودلې ده چې یاره دا کار موږ نه کولی. هغوی راته ښه کړي دي هغې باوجود هم هغه کار ډېر لیټ شو. تاسو دا چې په دې خبره باندې تاسو نظرتاني وکړه تاسو دا لار خپله باندې موقع وګورئ نو تاسو ته به ټول حالات معلوم شي. موږ ته ډېر سخت ضرورت دی. شاسواره ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ چې تاسو دلته راغلی او د دې سرکې روډ باندې زموږ د دې نیو کالونۍ چې کومې مسلې دي په هغې باندې تاسو چینل لپاره ویډیو کوئ. دلته تاسو ته د خبرې معلومې شوې د نورو مشرانو نه هم چې دلته زموږ د بجلی او زموږ د دې سړک د دې لارې ډېره غټه مسله ده. د نالۍ مسله زموږ د اخره حل شوه په هغې باندې کار روان دی او دا دوه مسلې دي. په دې دوو مسلو کې بیا درنه مسله چې ده دا زموږ د بجلی ده. د صاحبزاده خالد جان صاحب سینیټر صاحب سابقه دغه د کور سره خوا کې یو ټرانسفارمر لګېدلی دی 50 چې په هغې کې تقریبا 300 کورونو ته د هغې د دې ځای آبادي ورسېده. زموږ د دې خپلې محلې 1.5 کور آبادي ده او دلته تقریبا 500 اوټ دی او هغې چې کم ټرانسفارمر لګېدلی د هغې نه دې ټولو خلکو ته بجلي ورکړې ده. نو بس زموږ په نوم باندې بجلي ده. موږ ته له وابډانه سپلایي جاري او زموږ په ټرانسفارمر د ورځې 3 ځله ټریپ کېږي او ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته. ماشومان دي په کورونو کې بیماران دي په کورونو کې مشران دي چې هغې د دې بجلۍ د لاسه هېڅ نشي کوي او ټوله ورځ د شپې زموږ بجلي نه وي. د شپې په داسې ټایم کې بجلي لاړه شي چې هلته بیا د بجلۍ څوک راوستل او یا هلته لینکونه اچول هغه ممکن نه وي. نو د دې مسلو مونږ ښکار یو
او دا ټول خلک ډیر زیات د بجلی نه په تکلیف کې دی. په دې کې 2-3 ځله مونږ MP صاحب مصور خان غازي ته او په دې کې نو منتخب تحصیل ناظم اسلام خان ته مونږ باقاعده وینا کړې ده او هغې مونږ سره واده هم کړې ده چې بهی ستاسو دا 2 مسلې بالخصوص د بجلی دا مسله دا د مونږ فوري حل کوو. خو زه نه پوهېږم چې یاره د سیاسي خلکو وعدې ولې بیا ایفا کېږي نه، نو کو هغې مونږ سره د خپلې وعدې ایفا کړي او د دې محلې دا درینه مسله حل شي، نو دا به په مونږ باندې ډېر لوی احسان وي. او بله دا چې د دې ځای کم نور سیاسي مقتدر مشران دي، نو د هغې په ټولو په نوټس کې دا خبره راغلې ده او هغې ته پته ده چې په دې محله کې د بجلی ډېره لویه پرابلم دی. خو تر اوسه پورې زمونږ د دې مسلې څه حل رونوتو، نو مونږ خواست کوو خپل منتخب MP ته او خپل تحصیل ناظم ته چې په وړاندې فرصت کې هغې مونږ له فوري یو 50 ټرانسفارمر 50 مونږ ته راکړي او زمونږ د دې محلې دا مسله بنیادي طور حل شي. اصل کې که تاسو په یاد یې نو موږ پیر مصور صاحب سره په خپل هم په دې ایشو کې میلاو شوي یو، هغوی ته خپل عذر معذرت وړاندې کړی دی چې موږ ته لکه دا مسله ده او هسې خو مسایل د شاهکوټ تقریبا ډېرې دي، د ګیس دی، د عیدګاه دی، دغه دی، د جنازګاه دی، د ګیس دی. لکه که ستاسو خیال کې راځي نو نن سبا په شاهکوټ ایریا کې ګیس ته سره شته نه، دغه شان چې دی نو لکه د ټول شاهکوټ په یو ځای کې چې دی نو جنازګاه نشته. د دې نه علاوه لکه که موږ وګورو نو زموږ بیا خپل ذاتي چې کومه مسله ده نو هغه یو غټه ایشو موږ ته دغه ده. هغه ایشو دا ده چې لکه موږ د پیر مصور صاحب سره، پیر اسلام صاحب سره، د ټولو سره موږ لکه میلاو شوي یو، هغوی ته موږ خپل مسایل، خپل تکلیف، خپل عذر پیش کړی دی. ځکه چې زموږ په دې کلي کې تقریبا 150 لږ بګ کورونه جوړیږي او د هغې ټول میټرې چې دی نو لکه په صحیح لیول طریقې سره دي. خو چونکې زموږ چې کوم مین ټرانسفارمر دی نو هغه زوړ ټرانسفارمر دی، هغه د صاحبزادګانو د کلي کې دی او هغه د ډېر زمانې زوړ ټرانسفارمر دی. اوس هم هغه چې دی نو لکه په 2 لینکو کې دی الان کې اینی ټایم هغه اوس هم چې نه بلاس کېدی شي او هغه چې دی نو موږ ته مسله جوړېدی شي. خو اکثر چې ګورو لینک یې والی او موږ چې دی نو د نیمې شپې زموږ بچي، زموږ زنانه، زموږ لکه غټه مسله دا چې موږ خو به زنارینو بار بوځو، خو زموږ ماشومان بچي یا زنانه دا چېرته لاړې شي او دغه شان په دې ګرمۍ کې او په دې سخت حال کې چې دی نو هغوی هغه خپل وخت تیر کړي او موږ ته لکه د دې ډېره غټه ایشو ده، موږ ته ډېر تکلیف دی. نو زه تاسو ته د دې یو ډېر په اخلاص سره، خلوص سره او دا یو دغه وړاندې کومه چې مهرباني وکړئ او پیر مصور صاحب او پیر اسلام صاحب تاسو ته زه دا ریکویسټ وړاندې کوم چې مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا ایشو دا حل کې دا موږ ته دا ضرورت دی. ګرانو کتونکو تاسو وکتله چې دې ځای کې زموږ د مشرانو ته او زموږ د علاقې د خلکو ته کومه مسلې دي هغوی تاسو ته په خپل زباني هم بیان کړې چې دلته کې د ټولو نه اهمه مسله د بجلی ده، ځکه چې د دومره ګرمۍ کې بجلی ټرانسفارمر یو کورونه پې ډېر نو هغه بار ټریپ کېږي. نو د هغې متعلق دوی د منتخب نمایندګانو نه زموږ د MPA MNA نه دا مطالبه وکړه چې موږ ته د 100 تر زره د بیل ټرانسفارمر انتظام وکړی شي نو ډېره به بهتره وي. د دې سره ستاسو ورور ستاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.